دا ورور وی چې ما باندې یو کس دا رد وکړو چې تاسو چې دا وایي چې بغیر د سورې فاتحې نه مونځ نه کیږي او رکات نه کیږي، نو بیا دا خبره تاسو څنګه کوئ چې څوک د امام سره رکوع راګیره کړي د رکاتو شو، ده خو سورې فاتحه نه ده ویلې؟ جواب: دا خبره کول چې تاسو دا وایي دا موږ نه وایو، دا رسول صلی الله علیه وسلم ویلي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. دا هغه سړي مونځ نه کیږي چې څوک په منځ کې سوره فاتحه ونه وایي. دا د رسول صلی الله علیه وسلم فتوا ده، دا زموږ فتوا نه ده. ښه، و دا خبره موږ کوو چې امام دې په رکوع کې راګیر کړو نو رکات دې وشو. اگر که بعض محققین علما په سلفو کې او په اهل حدیثو کې هغوی دا وایي چې د رکوع راګیرولو سره رکات نه راګیرېږي، نو په هغوی خو دا اعتراض نه کېږي که نه کېدی شي؟ په هغوی نه شي کېدی، ځکه چې هغوی وایي سوره فاتحه چې ونه وایي رکات نه کېږي، نو د رکوع راګیرولو سره رکات ونه شو، لازم به د رکات بیا کې، نو په هغوی خو دا اعتراض نه شي کېدی. خو دا اعتراض په چا کېدی شي؟ چې څوک وایي چې د رکوع سره رکات راګیرېږي، او دا راجح قول د دلایلو په رڼا کې، والله اعلم. او هغه نور علما خپل دلایل پیش کوي چې څوک د چا په دلایلو مطمئن عمل پرې کولی شي. اوس موږ به د دې څه جواب کوو؟ نو واوره، اولنی جواب: کم رسول صلی الله علیه وسلم چې تا ته ویلي دي چې د سورې فاتحې نه بغیر مونځ نه کېږي، هم اقا رسول ویلي دي چې امام دې په رکوع کې راګیر کړو، رکات دې راګیر کړو. څه پکې پاتې شو؟ چون چرا او څنګه ولې او کته او بره. د هغه سړي کار دی چې ارادې نه غاړه یې ښودو ته، نو دی بیا خبرې راوباسي او دا څنګه او لکه الله دا رسول صلی الله علیه وسلم را لېږلی و د څه لپاره؟ دین واضح کولو لپاره. هغه موږ ته دا ووایي چې سوره فاتحه به وایې امام پسې ځان له او که ته به خپله امام یې. بیا هم هغه راته دا ووایي که چېرته مقتدي او ته رالې او امام دې په رکوع کې راګیر کړو، رکات دې وشو، ما او تاسو وکړو چې ولې او څنګه او دا کیسې کوو. حدیث کې دا راځي، صحیح بخاري کې دی چې ابو بکر رضی الله عنه هغه جماعت ته راننوتو، امام په رکوع کې و، نو دی د رکوع په حالات کې د دروازې نه څه ته راغی؟ صف له راغی، رکوع په حالات کې. نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم دا خبر ورته وکړه، کله چې خبر شو یا رسول وسلم ته ووایي، هغه ورته زادک الله حرصا، الله دې ستا د حرص ډېر کړي، خو بیا داسې مه کوه. څه مه کوه؟ د صف نه مخکې رکوع مه لګوه، خو داسې ورته ونه وایي چې دا رکات بیا وکړه. خیال مې دی که نه دی؟ نو که دا رکات نه وی شوی، نو دا خو معلم دی د امت. دلته په کار چې ورته ویلی وی چې ابوبکره یو دا کار بیا مه کوه او بل څه وکړه، دا رکات بیا راوګرځوه. خو دا خو ورته ونه وایي چې رکات بیا راوګرځوه، معنی ده چې رکوع کې د امام راګیر کړو، رکات دې راګیر کړو. اوس ما تاسو وکړي چې په دې کې بیا ګوتې وو. بله د دې ډېر جوابونه، خو زه به تصیب دا دوه درکړم. دویم دا په منځه کې ودرېده رکن دی، منځه کې ودرېده څه دی؟ رکن، الا د هغه چا دپاره چې معذوره وي، که بیمار دی، بوډا دی، دې کېناستی شي. نور په منځه کې ودرېده چې د چا طاقت وي، د رکن د منځه دی، دې نه بغیر مونځ نه کېږي. دا کم سړی چې راغی او د امام سره په رکوع کې شامل شو، ته دغه رکن ادا کړی ودرېدو هغه؟ نه یې ادا کړی. کم مولیان چې دا وایي چې سوره فاتحه په مقتدي باندې نشتي، هغه هم وایي قیام څه دی؟ رکن دی. د هغوی هم مني، وایي په منځه کې ودرېده څه دي؟ رکن دی. نو د هغوی نه بیا دا تپوس کوی مولانا صاحب ته خو دغه رکن نه دی ادا کړی، نو د رکات څنګه وشو؟ پوه شو په دې خبره؟ نو هغه به تا ته وایي چې دا خو رسول صلی الله علیه وسلم ویلي چې کېږي، نو موږ څه وایو؟ نو خپله خېټه نه لګیا یوسو. او ځکه شیخ ابن عثیمین نه چا دا تپوس وکړو، نو هغه ناشنا خبره کړې وه، او دا په مجموع فتاوه چې کومه د شیخ صاحب ده، په هغې کې دا جواب ورکړی. هغه شیخ صاحب ورته وایي، شیخ ابن عثیمین رحمه الله وایي د دې سړي نه د سورې فاتحې هغه ځای لاړ، د سورې فاتحې د ویلو ځای دی. ځای څه دی؟ قیام د رکوع نه مخکې.
قیام شتی ځای شتی نو چې هغه ځای نشتی نو په هغه ځای کې چې څه ویلی کېږي نو هغه هم نشتی. بیا به دلیل مثال به داسې ورکړی د پوه کولو لپاره وایي یو سړی دی د هغه لاس په دې مټ کې پرې شوی دی، لاس یې په دې مټ کې پرې شوی او په اودس کې لاسونه انزل د سنګلو پورې دا رکن دی. او دا سړی به څه کوي؟ ولې به څه نشتي؟ هغه ځای نشتي، هغه کوم ځای کې چې دا واجب او دا رکن ادا کېږي هغه ځای نشتی. چې هغه ځای نشتی نو د هغه رکن ساقط شو. پوه شوې؟ ته رالې امام په رکوع دی ته رکوع وکړه، قیام دې وکړو، قیام رکن و. فاتحه دې ووایي، نه فاتحه رکن و. خو تا ته دا معافي ولې وشوه؟ رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي او ولې ویلي دي؟ دوی موږ څه ووایي؟ هغه ځای تا ته میلاو نه شو. کوم ځای کې چې دا کار کېږي نو هغه تا ته میلاو نه شو، محل د قرائت تا ته میلاو نه شو. شریعت ته له ګنجایش درکړو. اوس پوه شوی په دې باندې که نه؟